د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني له خلکو او د بېلابېلو اقشارو استازو سره د خپلو مشورتي کتنو په لړ کې پرون شپه د لویې پکتیا او د کابل د ختیځ له مشرانو، متنفذینو، ځوانانو، مدني او سیاسي فعالانو سره وکتل. دغه کتنه چې د ارګ په سلامخانه ماڼۍ کې د سلګونو تنو په ګډون ترسره سوه، په پیل کې د لویې پکتیا ځوانانو د ګډې جرګې رئیس لایق شاه زدران خبرې وکړې او ویې ویل: زموږ د هر ولایت دپاره خپلې طرحې جوړې شوي دي، د لوګر، د پکتیا، د پکتیکا او د خوست د ولایتونو دپاره زموږ د جرګې ملګري به راځي، د هر ولایت په نمایندګي به تاسو مخ ته هغه طرحه بیانوي، د وزیر صاحبانو په مخ کې به یې بیانوي و انشاءالله دغه موږ ډاډ و اطمینان درکوو چې که درې کاله زموږ طرف ته د موږ سمت ته توجه نه ده شوې، خو امید لرو دغه به په ښه وده راسره کوي چې 2 کاله هغه زموږ چې کوم حق او حقوق دي هغه به موږ ته راکوي او کلکه وده به په دا کې راسره کوي. ورپسې زمرد خان منګل د خوست ولسونو په استازیتوب خبرې وکړې. موږ د ستاسو پراختیایي او هر اړخیزو پروګرامونو ته سترګې په لار یو او وو، ولې اوس وخت را رسېدلی دی چې انشاءالله د خوست یې پیل کوي. د موږ د خوست د ولسونو سره یو ځای د دولت په هره برخه کې هلته پراختیایي پروګرامونه پلي کړئ. انشاءالله ولسونه در سره ولاړ دي. جلال اتماب ولسمشره، د خوست غلام خان د ترانزیت لاره چې دا لاره د کراچۍ او د غلام خان بندر او کابل، کراچۍ، تورخم او کابل په لسګونو نه په شلګونو نه په سوونو کیلومتره دا لاره نږدې ده، نو که د دې لارې تاسیسات دواړو خواو ته جوړ شوي دي، که د دې لارې پرانیسته وشي، هم به په خوست کې، هم به په لویه پکتیا کې، هم به په ټول افغانستان کې یو تحول شاهد اوسیږو. د لوګر د خلکو په استازیتوب ویس عبدالرحیمزي څرګنده کړه چې د لوګر ولایت د معارف په اړوند ښاغلیه 80 ښوونځي مې سرپناه نه لري، شاګردان مې د لمر لاندې ناست دي او زده کړې کوي. دا زما ژمنتیا سواد ته ښیي، علم ته ښیي، تعلیم ته ښیي. که لمر وي که سوری وي، زه علم کوم، زه تعلیم کوم، د لوګر ځوانان یې کوي. د خروار په نوم ولسوالۍ لرم، په 13-14 کالونو کې 12 فارغ نه لرم. روغتیایي خدمات د لوګریانو لپاره کافي نه دي او اشتراط هم او کوم خدمات چې شته له هغې نه هم رضایت نه لرو. د عامې روغتیا ریاست له لوري د پلي کوونکو مؤسسو د صحي پروژو د خدماتو کیفیت کمزوري چې باید پاملرنه ورته وشي. د مور او ماشوم د ژغورنې لپاره مسلکي قابلو کمبود چې لامل یې د روزنې انسټیټیوټ نه شتون دی، او همداراز د اوسني نفوس په تناسب د نوي صحي خدماتو ایجاد. د پکتیا د خلکو استازي حمدالله همدرد له جمهور رئیس سره د یاد ولایت بېلابېلې ستونزې شریکې کړي. د پکتیا ولایت امنیتي ستونزې چې باید دولت ورته جدي پاملرنه وکړي او په دې برخه کې لازم اصلاحات، نظم او مسلکیتوب رامنځته کړي او امنیتي نهادونه دې غیر سیاسي شي. دوهم، د معارف په برخه کې اصلاحات، په دې برخه کې د مسلکي او پاکو اشخاصو ګمارل، د بندو مکتبونو خلاصول، د مکتبونو جوړول، ترمیمول، تجهیزول او په مسلکي ښوونکو سمبالول، له بېځایه مداخلو او کمیشن کاریو څخه مخنیوی کول او د پکتیا معارف ته د دولت لخوا جدي پاملرنه. په دې برخه کې د پکتیا ولس هیڅ ډول فساد نشي زغملی. د افغانستان د معارف نظام باید شاګرد محوره شي. اوسني حالات د زغملو نه دي. دریم، د لوړو زده کړو په برخه کې غواړو ترڅو د پکتیا ولایت پوهنتون چې اوس مهال پکې 7,000 محصلین زده کړې کوي لا پیاوړی شي، مسلکي استادان پکې په دندو وګمارل شي، مخلصه رهبرۍ ورته وټاکل شي او له نړیوالو پوهنتونونو سره د یاد پوهنتون په اړیکو ټینګولو، د بورسونو په اخیستلو او د سټوډنټس ایکسچینج پروګرامونو په پیلولو کې دولت خپل رغنده او اغیزمن رول ولوبوي. ضیاء الحق فضلي د پکتیکا د خلکو غوښتنې او وړاندیزونه جمهور رئیس سره شریک کړل. د پکتیکا لویې لارې، غزني او خرنه او په همدې ډول زرمت او خرنه، په دې دواړو لارو کې ځوانان مشران تګ راتګ نشي کوای. هلته په لارو کې کوزیږي، ځورول کیږي، شکنجه کیږي، وهل کیږي او حتی
له خپل ژوند نه لاس ورکوي او شهیدانیږي، دې ته جدي پاملرنه وکړئ. دا د حکومت مسؤلیت ده، دا د نظام مسؤلیت ده. موږ امنیت غواړو او موږ خپل ځان او د خپل ولس ساتنه غواړو. هیله لرم چې په اولویتونو کې مو دا ونیسئ. په اورګون کې د ځامې بند او ورسره په کټاواز کې هم 2 بندونه موږ لرو چې هغه باید په خپلو لومړیتوبونو کې ونیسئ او د پکتیکا اقتصاد ته خاصه پاملرنه وکړئ. د یادونې وړ ده ولسمشر 2 پروژې راته منظورې کړې. استازي راغلي ول، معین صاحبان ناست دي راغلي ول، وزیر صاحبان ناست دي راغلي ول، اما تر اوسه پورې له اوراقو نه هغه پروژې تطبیق ته نه دي تللي. موږ یې عملا تطبیق غواړو. یاد ویناوالو په ټولنیزو، انکشافي، تحصیلي، علمي، امنیتي او فرهنګي برخو کې د اړوندو ولایتونو د خلکو وړاندیزونه او غوښتنې جمهور رئیس ته وړاندې کړې. جمهور رئیس د لوی پکتیا د اوسیدونکو د غوښتنو او وړاندیزونو له اورېدلو وروسته هغوی ته د ښه راغلاست په ترڅ کې وویل: ما هغه ورځ مرکزي افغانستان وګړو ته نورو ته ټول ته وویلې چې ما کمترینه توجه لوی پکتیا ته کړې او دا مې لاسي کړې. ولې؟ افغانستان د ټولو کور ده. وقتی چې یو پکتیاوال ولسمشر کیږي باید دا دود کیږي چې اول نورو ځایو ته توجه کوي، بیا خپل کور ته توجه کوي. دا غوښتنې م چې وکړلې ټول ولس سره شریک کوي چې ګورئ چې ولسمشرم نورو ته خدمت کوي، خپل ټول وطن ته خدمت کوي، په آخر کې راځي لوی پکتیا ته. او دا غوښتنه م اوس د ټول چارواکو نه ده چې ټول وطن لکه ما غوندې خپل مشترک کور وبولي او هر وزیر صاحب، هر مسئول د حکومت، هر کټ د افغانستان ته همغه رقم لیونۍ مینه ولري چې زه هر ګوټ ته لرم. د هیواد جمهور رئیس د هیواد شمال او هرات ته د حکومت پاملرنه ملي لومړیتوب وباله. او بل دلیل مې واضح ورونو، شمال د افغانستان ته توجه ملي لومړیتوب، هرات ته توجه ملي لومړیتوب. فکر وکړئ، هم تورخم بند که، هم بولدک بند که. 3 هفته پس دوی فکر کاوه چې زه به ننوات ته ورته ځم، د افغانستان ولس به ننوات ته ځي چې راسئ لیاز د خدای لاره خلاصه کوي. تاسې پوهېږئ ولې هر یو سره مې روغبړ وکړ؟ 2 دلیله لرم. یو دا چې تاسې پوه سئ چې د ولسمشر په زړه کې هم د زمري زړه ده، له چا نه نه ډارېږي. که دوی خیال کوي چې زه به افغان په غېږ کې ونه نیسم، بیا دې فکر وکړي خدای جل شانه یو ورځ کې پیدا کړي یو ورځ کې زو، هغه تغییر نه کوي. اما دوم تاسې زړونه د زمریانو دي، اما جرأت اما اراده 400 چنده ډېروي. جمهور رئیس غني څرګنده کړه دا هیواد یو زړه لري او هغه د ټولو افغانانو زړه دی. او دا مه هېروئ، لویه پکتیا سر کرښه بېله کړې، اما راتلونکې بدخشان سره ده، بلخ سره ده، قندوز سره ده، بامیان سره ده، دایکندي سره او دې سره ده. دا مملکت یو زړه لري او دا زړه د ټولو افغانانو زړه ده. څه پنجشیر ده، څه بدخشان ده، څه دایکندي او بامیان او پکتیکا ده، هر یو مشترک غم لري او موږ او تاسې اراده ده چې دا غمونه بل کوو.
جمهور رئیس متوازن انکشاف ته په اشارې وویل متوازن انکشاف د ټول افغانستان غوښتنه ما مرکزی افغانستان سره ژمنه کړې وه چې دا جغرافیایي زندان چې مرکزی افغانستان په 2000 کالو کې احصار کړی و باید مات سي او نن په ماتېدو ده دا به د افغانستان زړه برته فعاله کړي اما موږ او تاسې باید همداسې لوی پکتیا باندې لومړیتوبونه تیار کړو چې څنګه څه کولی سو چې بیا شاته څوک شاته بونځي پس له معنی هر څوک د افغانستان ولسمشر سي بیا به مرکزی افغانستان بندیخانه باندې بدل نسی پس له معنی هر څوک د افغانستان ولسمشر سي آقینه به تورغندی به او دا بندرونه به بیا شاته څوک نسی نو موږ او تاسې باید لویو کارونو باندې اراده وکړو چې لوی کارونه څه دي او په هغې باندې هغه شیانو باندې اراده وکړو چې د ټولو خلکو په ژوند باندې بنیادي تغییرات جمهور رئیس غني په ټینګار سره وویل د ملي یووالي په ساتلو او ټینګه اراده سره کولی سو چې د هیواد راتلونکي څو نسلونه په پښو ودروو راتلونکي 2 کالو کې که موږ او تاسې ملا وتړله ملي وحدت هم ټینګ که اتفاق هم ټینګ که خپل جهت هم معلوم که بچیم مسیم کلوسیم او پردیم ټول به په پښو درېږي او که خدای ناکده دې 2 کالو کې موږ او تاسې بریالي نسو 15 نسله به موږ ته کنځلې کوي چې د افغانستان دریم چانس او آخري چانس تاسې ضایع کړئ جمهور رئیس څرګنده کړه جهاد الهي فریضه ده چې د خدای تعالی د رضا لپاره د افغانستان ټول ولس په هغې کې برخه اخیستې جهاد فی سبیل الله او جهاد ټول ولس د افغانستان کړی او یو شي باندې پوه سئ ما نه چپیانو سره کومه اړیکه درلودله نه کوم ګوندي عضویت لرم چې ما باندې تور ولګوئ اوله کورنۍ چې بندي سوله ما کورنۍ وه اول کلی چې بمبارد سو ما کلی اوله کورنۍ چې کوټه کلفیق کې وو پر پل چرخي کې ما وو پلار مې تره مې بل شاپور خان تره مې لوی درستیز و وی واسه موږ یې لا په جنازې نه پوهېږو جهاد د ټول د افغانستان د ولس دی حیثیت یې مه پټوئ او دا ولایات له هیڅ چا نه کمتر نه دي له هیڅ چا نه برتر نه دي په جهاد کې له هیڅ چا نه کمتر نه دي نو دلته باید حرکت وکړو په نامه د دې چې تقسیم راسي تقسیم موږ د منلو وړ نه ده او د ولسمشرۍ چوکۍ د تقسیم چوکۍ نه ده د اتحاد چوکۍ ده د وحدت چوکۍ او زه له ټولو تاسو نه مې غوښتنه دا ده چې ملي وحدت وساتو او ملي وحدت په دې ساتل کېږي چې اوس موږ ټول افغانستان ته په 2 سترګو وګورو په عین 2 سترګو او امکانات داسې برابر کړو چې ټول افغانانو ته ورسېږي د هیواد جمهور رئیس څرګنده کړه چې د لوی پکتیا انکشاف په قانونو پورې اړه لري که پکتیکا کې ګاز په هغه اندازه چې موږ فکر کوو تثبیت سي جنوبي برخه د افغانستان تاریخ په تغییر وکړي ځکه که له شمال نه په پایپلاین راوړئ په هندوکش باندې دا ډېره ګرانه ده نو لومړی شی مې دا ده چې دلته موږ باید تمرکز وکړو دومه د پکتیا د لوی پکتیا راتلونکې په معادنو باندې تړلې ده لومړی کرومایت دی زه غواړم چې زر تر زره موږ او تاسې د لوی پکتیا پانګوال راوړئ چې د کرومایت مدیریت په لاس کې واخلي د معادنو دپاره زه تاسو سره غواړم په اساسي توګه موږ نتیجې ته ورسېږو چې وکړی سو په بنیادي توګه مات درېیمه خبره د اوبو ده
ستونزه د اوبو د مدیریت دا ده چې پاس هم فساد بند که لاندې فساد لرې سوی نه ده. نو ما طرحه دا ده په راتلونکې هفتې کې 8 لوی شرکتونه له 8 مملکتونه کینو چې یو طرحې سره ورسېږو او د افغانستان پانګوال باندې زه ناره کوم چې هغوی د باندني د تخنیکي ظرفیت راوړي دوی د خپله پانګه راوړي چې په شفافه توګه موږ وکړی سو په سرکو او بندو باندې زر تصویب محمد اشرف غني د اساسي قانون تطبیق ته په اشارې وویل موږ او تاسې ټوله وجودي فلسفه په اساسي قانون کې بل شی نه غواړو د اساسي قانون تطبیق غواړو که اساسي قانون تطبیق سي یو قوي دولت له یو قوي ملت سره ولس سره به لاس ورکوي چې دا خاوره تر ابده پورې باعزته کړي او ما فکر هر ورځ څه رقم ده وخت مې څه رقم تقسیمیږي غوښتنه مې دا ده چې دا فضا راته برابره کړي چې زه تاسې غوښتنې ترسره کړم او بل اجازه مه ورکوئ چې مملکت بحران وخواته لاړ شي د بحران مخنیوی سړی په منطق کوي نه د بحران باندې نور اور شیندل یا ورته وچ لرګي اچول د بحران مدیریت حوصله غواړي او دلته خبره په څه کې ده موږ باید هغه خلکو ته چې خپل ګټې په خطر کې ویني قناعت ورکو تاسې د اتحاد زمینه برابر شي هر یو هم سفیران د اتحاد یې د ملي وحدت سفیران تاسې استازي تاسې